سلامونه دوستانو، نن به تاسو ته د DUP ډاف په اړه ووایم. دا یوه زړه راښکونکې AI وسیله ده چې ستاسو متن په ښکلي او طبیعي غږ بدلوي. په DUP ډاف کې تاسو کولی شئ سلګونه غږونه، بېلابېلې ژبې او حتی د ویډیوګانو لپاره غږ ایډیټ وکاروئ. اوس څنګه کولی شو چې عکس په ویډیو بدل کړو؟ اوس راځم DUP لیب باندې کلیک نه مخکې راځم د DUP لیب د هغې لینک درته ښایم. رابطې ټلګرام چینل به خلاص کړئ، یا نه ورته به راشئ @سلام صدیق باندې مې کلیک وکړئ. همدلته د DUP لینک پراته دی، په دې هغې لینک مې کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به اوپن دا چې کله تاسو دا سافټویر انسټال کړئ نو تاسو ته به اوپن راشي. که په انسټال نه وي تاسو به انسټال درشي. نو زه به د اوپن باندې کلیک کوم. د هغې نه وروسته به په دغې پلس علامه کلیک وکړئ. پلس علامې نه وروسته به راشئ اپلوډ یور فوټو، په دې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته چې کوم عکس غواړئ چې په خبرې راولئ، مثال ویډیو ورڅخه جوړه کړئ، نو ګیلري څخه به هغه عکس یا تصویر ورته انتخاب کړئ. نو زه خپله دغه عکس یا تصویر ور انتخابوم. هغې نه وروسته به په دې هغې اپلوډ په روان شي، که نه دا به سر ته ورسېږي. هغې نه وروسته هسې لږ پروسس وکړي. اوس هغه عکس جنریټ شولو، همدلته راغللو. اوس غواړئ چې مثال که دا عکس خوند درنه کړو، ریپلیس غواړئ، په دې ریپلیس چې کلیک وکړئ، کولی شئ بل عکس دغه په ځای راوړئ. خو زه بل عکس نه راوړم، دغه عکس په ویډیو بدلوم. هغې نه وروسته به په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ. اوس راځم اډ اینډ اډیو. اوس دغې دپاره به تاسو ته یوه اډیو جوړه کړې وي، مثال یا په ساوند باندې په څه شي باندې ویډیو به اډیو تړولې وي، نو اډ ان اډیو ساوند په دې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته تاسو څلور آپشن درکوي، یو AI وایس کاور دی، یو ریکارډ دی، دریم اډیو فایل دی، څلورم ویډیو فایل دی. مثال کړی شي چې ته AI ساوند ترولې هغه پکې ځای په ځای کې کولی شي چې ته خپله یو ریکارډ وکړې. ریکارډ خو دا ریکارډ به د 3 منټو نه زیات نه وي. که چېرې اډیو فایل وخلو نو اډیو فایل به د 3 منټو نه زیات نه وي، که نه کم به وي. په دې ډول سره ویډیو هم راخیستی شي. خو زه اډیو فایل راخولم چې مو د خپله ویډیو مې اډیو فایل ته ډول شو، په دې اډیو فایل کلیک کوم. هغې نه وروسته به راشي فایل چې په هر ځای کې ساتلی وي، هغه ځای کې نه کولی شي چې هغه فایل ورته راغلی. بیا به ورته هغه اډیو ریکارډ چې هر چېرته کړی وي، نو هغه اډیو ریکارډ به ورته راغلی. ما همدلته کړی دی، نوم یې کړی DUP ډب انټرو، همدغه ریکارډ باندې کلیک کوم. داسې نه کولی شئ تاسو هغه د څلور غشي چې دي دا ریکارډ چې کولی هم شئ، که نه چې خو زه یې چې کوم نه، زه یې ډایرکټ دغه ریکارډ راخلم، په دې کلیک کوم. نه وروسته اپلوډینګ، اوس دا به اپلوډ شي. دا هغه ریکارډ چې دی دلته راغلی. اوس غواړي چې میک ټاکنګ فوټو، دغه فوټو زه چې کوم ویډیو بدلوم، نو میک ټاکنګ فوټو باندې کلیک وکړئ. نه وروسته به سټارټ فری تو د پر داس کې کوی درکوي سیکنډ درکړي دي، مثال خبرې د کوم کریډیټ ته لاس کریډیټ درکوي. دا DUP دا په هر یو اکاونټ ته لاس غدر کوي، کریډیټ درکوي. او ته کولی شې چې کله یو ریکارډ وکړې، یو ریکارډ پکې جوړ کړې، یوه ویډیو پکې جوړه کړې، که چې په بله ویډیو جوړوي نو ته به یو بل اکاونټ پکې داخلوي. اوس په دې سټارټ فری باندې کلیک کوم. نه وروسته زه راځم دغې ته اوس ایمیل داخلوم. ایمیل باندې کلیک کوم. ایمیل نه زه په د جیمیل کلیک کوم. ایمیل ډایرکټ ورکولی شم، ډایرکټ ایمیل نه ورکوم، زه جیمیل ته راځم. د جیمیل څخه تاسو یو جیمیل ورته انتخاب کړئ، که نه. هغې نه وروسته میک ټاکنګ فوټو باندې به کلیک وکړئ. اوس دغه فوټو چې دی هغه کس چې ته ووختو خبر ته برابر شولو. همدا وه د DUP او DUV کې د عکس څخه ویډیو جوړېدل او بیا ګیلري ته ډاونلوډ کېدلو طریقه.